أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بني إسرائيل دي يعقوب عليه السلام أولادي یاد کې هغه نعمت ما انعمت علیکم چې ما نعمت کړو په تاسو باندې او بل یاد کې واني فضلتکم علی العالمین چې ما تاسو په خپل وخت کې بهتره ګرځولې وای په خلقو د زمانه باندې په خپل وخت کې اوس نه اوس مغضوب علیهم دي تاسو خیال ده غیر مغضوب علیهم څوک تر مرادي یو تر مرادي کنه نو بیا افضل شو په خپل وخت کې مې افضل د خلقو ګرځولې وای واتقوا يوما نعمت یاد کې اوله د ورځ د بصیر روانه ده د مختم خطاب ده واتقوا يوما ويرګي د عذاب دی غورزنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا چې نشي لري کولای هیڅ نفس د بل کافر نه څه عذاب ولا يقبل منها شفاعه او نبش قبول نبو منل شي دغه نفس د کافرانو ته سپارښت د کافر د پر شفاعت هم نشته ولا يؤخذ منها عدل او نبو واخذ شي دغه نمونن کې نفس نه د کافرنا څه پیډیا ولا هم ينصرون او نبو د دې سره کومه کوشش په زور څوک د خدای د عذاب نه خلاص کی واذ نجيناكم من آل فرعون یاد کې هغه وخت چې ما نجات تر تاسو ته د عملیه د فوجانو د فرعون يسمونكم سوء العذاب چې درسول تاسو ته سخت عذاب يذبحون ابناءكم چې وجل زمن د تاسو چې بدبخت فرعون خو ولید چې او راغی د بني اسرائیل کورونه تربت شو دا د قوم عمالقه کورونه ټول وسوه چا ورته په دې کې به داسې حالت پیدا شي چې تا بچای و د پلاس ختم شي حکم وکړي چې اولاد پیدا کیږي وژنې زمانه وژنې لورانې پرېګه پیغو بیا خپل خدمتونه کوو یو قول دا د 12000 الکان د موسی عليه السلام په سر حلال کړ یو قول دا د 90000 کسانې حلال کړ اخر سپینګیرو مرګ شروع شو بیرته بن اسرائیل عریضه وکړه چې دا خو کنکی ته وژنې لویان خپل امري دایمو خدمتونه په بیا څوک بیا یو کال پرې یو کال حلال دیغه عذابونه مخلاص کړي ازمنه حلال ول ويستحيون نساءكم او پر خدای د خدمت لپاره خځې د تاسو وفي ذلكم فدغه حلال ول کې بلاء امتحان د ربکم لجانب د رب تاسو نه عظیم ډیر لوی یا په اخلاصولو کې امتحان ده په عذاب کې امتحان وي خو په انعام کې امتحان وي په عذاب کې امتحان د صبر کې کینه کې په انعام کې امتحان د شکر ادا کوي کینه کې ادا کوي کله چې بن اسرائیل د الله په اجازه د شپې هجرت شروع کو بن اسرائیل چې یعقوب علی السلام او زمانو المسیان مصر ته راغله چې یوسف علی السلام په مصر کې به وخت تیر کو قصه خو به په خپل ځای کې راځي دوی تقریبا د اویاو اتیاو نفرو په مابین کې وو خو دومره وخت په مصر کې وتلی وو چې بیرته چې د مصر نه دوی هجرت کو شپږ لکه کسان شوي وو د شپې سفر شروع کو سهار چې بن اسرائیل څخه خبر شو چې دا څوک چې رانه وتښتېده نو فرعون خبیث اعلان وکړ فوجونه یې پسې راوایسته الته دوی دریاب ته نږدې شو بن اسرائیل مخته دریاب راغی د شانه چې ولید چې د آسانو ګردونه دي نو انا لمدرکون اوس هم نیسي الله ورته وی چې ما ورخطا کېږي موسی نبی علیه السلام ته په خپل لکنه باندې دا دریاب ووایه دریاب وګو ودرېدې بن اسرائیل 12 شاخه وو 12 تایپی وو 12 کوڅې پکې جوړې شوې دوی پورې وته فرعون په پوج کې په آسانو کې خزه آس پناه و نران آسانی وو د فرعون آس مخته جبرائیل علیه السلام خزه آس پر راوسته چې آس زور پسې وکړي په دا خو پیږي چې فرعون بیا نه ورګډېږي اوبو ته اشانه میکائیل علیه السلام پسې ده چې الی فرعون پسې ورګډ شو دا عمله ټوله پسې ورګډه شوه چې هلته د دریاب د هغې غاړه نه د فرعون د آس قدمونه پورته شوه خود آخري ورکوز شو على حکم دریاب ته وکړه په راغله په غشیه من الیم ما غشیه ټول یې غرق کړه نو هغه حال در په یاد کړئ وایس فرقنا بکم البحر یاد کړئ هغه وخت چې چیرې کوموږه د تاسو دپاره دریاب فانجیناکم نجات مرکو درکو تاسو ته واغرقنا آل فرعون او غرق موږه عمله د فرعون سره او انتم تنظرون حال دا چې تاسو ورته کتل
بیا چې یو خواته پورې ورته الله وعده وکړه موسی علیه السلام سره چې زه به تا ته کتاب درکوم خو ذوالقعده میاشت تر 10 د ذوالحجې پورې دا 40 ورځې بعد چې موسی نبی علیه السلام هغه خواته لاړ سامري بدبخته چې جبرائیل علیه السلام په کوم آس پور ده چې قدم کېږدي هغه آس قدم واخلي هغه ځای راشین شي دی پوه شو چې په دغه کې اثر د حیات ده د هغه جبرائیل علیه السلام د آس د پښو نه یې خاورې راخیستې وي دا و منافق په اصل کې د غویي عبادت کوونکی و موسی علیه نبی علیه السلام چې لاړ کوی تور طرف ته دوی چې راتله د فرعونیانو نه یې ګېڼې راټولې کړې وې چې په موږ کې واده د خپلو جنتونو خو دی نه درلود ګېڼې د ځان سره راوړې وې دغه بدبخت ورته وویل دا موسی علیه السلام چې وځنډېدو موږ سره حرام دي پردی حق ده پردی حق ده خدای مې د دې حال نه وساتي دا بېګا چې راته ویلې وایي چینایانو د کمپنۍ والا یو بیان راغی چې د مسلمانانو تجاران چې راشي موږ ته اوس خو شناخت ده چې موږ ډوډۍ ورته کوو چې تاسې ډوډۍ حرامه ده موږ یې نه خورو ورته وایي خو تاسې په مسلمانانو به شی درته حلال کړو وایي نه تاسې په ډوډۍ کې شبه ده موږ یې نه خورو بل طرف ته بیا چې کوم موږ اصل شی جوړ کړی هغه قیمت زیات وي دی راته وایي دغه نقل راته جوړ کړه شی کم کې استعمال کړه چې موږ ته ګټه ډېرې وایي دا څنګه اسلام ده د موږ ډوډۍ ورته حرامه ده او دروغ ورته حلال دي دوکه ورته حلاله ده اوس دی بدبخته ورته وایي چې موږ حرام کړي هلته خپله ګوپر کوي او دوی ته وایي چې دا پردۍ ګېڼې مې راوړې دي یو ګېڼې راټولې کړې ده هلته په خټه کې د کالبوت د غویي په شکل ځای جوړ کړو اور یې بل کړو دا ګېڼې ور واچولې ټولې ویلې شوې چې اور مړ شو خټه سړه شوه خټه یې تر واړوله خو څکی جوړ شو زمرودو یاقوتو لاجبرو غمیم دی پکې سره زر او سپین زر هم دی کې یو داسې غوی پیدا شو خاوره یې هغه خاوره چې ده ساتلې وه چې د جبرائیل علیه السلام د پښې د آس د پښې نه یې راخیستې وه خولې ته یې ور واچوله غویي په بغارې شروع کړې ورته ویل دغه د موږ خدای ده موسی علیه السلام نه ورک شوی ده بس بني اسرائیل یې ګمراه کړه هارون علیه السلام ډېر ورته ویلې او بني اسرائیلو ګمراه یې کړی خو د هغه چا نه منل کمو کسانو ومنل خو هغه ډېرو ګمراهي شروع کړه موسی علیه نبی علیه السلام هلته الله تعالی خبر کړو چې سامري دې قوم برباد کړو بیا دلته راغله الله تعالی ورته حکم وکړو چې اوس نو دا چا چې دا د خوسکي عبادت نه ده کړی دغه د دا نور مړه کړي دا نورو په توبه کې دا شرط ده چې ځان به مرګ ته ورکوي خو داسې به کښېني چې د خپل ځان نه به دفاع هم نه کړي که چا لاس ورجي کړو چې بل په توره ووایه د لاس ورجي کوم توبه یې نه ده قبوله که چا تر منډې کړې هم توبه یې نه ده قبوله دا ورته کېناسته دا نورو په لاس کې تورې ورته ونیوې خو خدای هم دې وساتي پلار شرک کړی زوی مسلمان پاتې شوی زوی شرک کړی پلار مسلمان پاتې شوی نو خپل پلار وژنه یا خپل زوی وژنه یا خپل ورور وژنه دا خو ډېره سخت خبر ده چې دا خو موږ نه شو کړی اوریځ راغله پټې کړه دغه ویل شروع کړه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام انبیا د خدای پاک هغه نازولی مخلوق لکه الله چې مهربانه ده په مخلوق انبیا په خپلو امتیانو داسې مهربانه یو الله ته ژړا شروع کړه چې دا خو ټول غرق شوه بیرته الله ورېجیږه کړه چا وژلي وو دا نور بچ شو چې بس خو د دغو به څه نمایندګان راځي چې الله تعالی ته هلته عذر خواهي وکړي بیا یې اویا نفره د دوی نه غوره کړه کویتور ته چې به و دوی ورته دا وویلې چې ګوره خبره هلته مو موسی علیه السلام ته ویې چې د الله خبرې موږ خپله واورو چې کله الله تعالی به خبرې کړې د موسی علیه السلام سره داسې انوارات به شروع شو چې چا برداشت نه شوی کړی نو دا به بیا ورېځې راغلی د مټو په شکل حضرت موسی علیه السلام ورته وویلې تاسې به ټول په سجده پرېوځئ چې ما سره خبرې شروع شي ګورئ به نه چې بیا هم سترګو نظر ختمیږي د موسی علیه السلام سره الله خبرې کوي دوی ټولو واورېد اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني خو بیا چې ورېځې پورته شو نه موږ یې نه منو چې الله مو په خپلو سترګو نه یې لیدلی بیا یو تنده راغی دا مړه شوه
بیرته موسی علیه السلام الله ته زارۍ کوي چې بیا به نورو بني اسرائیلو ته زه څه ویم چې دا خو تا وژلې دي. الله بیا را ژوندي کړه، ډېر انعامات یې کړي خو ډېره ناشکرۍ په دې کې موجودې وي. الله اوس هغه قصې ورته ذکر کوي. وإذ وعدنا موسی 40 ليلة، یاد که هغه وخت چې موږ وعده ورکړې وه موسی علیه السلام سره 40 شپې. ثم اتخذتم العجل من بعده، بیا تاسې ونیوه خوسکی پس له تګ د ده نه په خدایي سره وانتم ظالمون، حال دا چې تاسې ظالمان وئ په خپلو ځانو باندې. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، بیا وروسته عفو وکړه موږ له تاسې نه وروسته له دغه خوسکي د عبادت نه. لعلکم تشکرون، د دې دپاره چې تاسې د الله شکر وباسئ، شکر گزار شئ. وإذ آتینا موسی الکتاب، آیات که هغه وخت چې موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب تورات والفرقان، او بیلونکی د حق و د باطل. یا وایي دا کتاب تر مراد ده چې حق و باطل جدا کوي، یا د والفرقان و معجزې مراد دي. لعلکم تهتدون، د دې دپاره چې تاسې سمه لار پیدا کړئ. وإذ قال موسی لقومه، یاد که هغه وخت چې ویلې موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم ادما قوم انکم ظلمتم انفسکم، بشکه تاسې ظلم کړی په خپل ځانو باندې باتخاذکم العجل، په نیولو د تاسې خسندرکي لره په خدایي سره. فتوبوا الی بارئکم، نو توبه وباسئ خپل خالق ته. وفقتلوا انفسکم، مړه کوئ ځانونه خپل یو بل سره مړه کوئ. ذلکم دا د ځان وژل خیر د لکم د تاسې دپاره عند بارئکم، په نزد رب د تاسې، ولې د آخرت د عذاب نه به خلاص شئ. فتاب علیکم، بیا الله رجوع وکړه په قبلولو د توبه باندې په تاسې. انه هو التواب الرحیم، دا خدای پاک توبه قبلونکی او رحیم ذات. وإذ قلتم، او بیا یاد که هغه وخت چې تاسې وویل یا موسی، ای موسی علیه السلام لن نؤمن لک، موږ تصدیق نه کوو د تا لره حتی نر الله جهرة، تر څو چې موږ ووینو الله په ښکاره. فاخذتکم الصاعقة، بیا ونیوئ تاسې تندر وانتم تنظرون، تاسې ورته کته. ثم بعثناکم من بعد موتکم، بیا مو بیرته را ژوندي کړئ پس د مرګ د تاسې نه. لعلکم تشکرون، د دې دپاره چې تاسې دپاره شکر ادا کړئ. بیا میدان تیح کې اوسېده، کوټې نه وې، خیمې نه وې، لمرونه وو. الله ورېځ په مسلط کړه، په ورځ کې به ورېځې سیوری به و په دی باندې. د شپې راډونه داسې راکوزېده، برقونه، ټول وطن به ورته رڼا و. د خوراک بندوبست الله غیبي رزق ورته راولي. سهار به چې راپورته کېده یو من انداز به د دې شاوخوا شپږ پرسخه علاقه وه، د شاوخوا په دغه علاقه باندې من و سلوا، دا یونې کڼ نه ده، کڼ دا هره ونه یو خیلی کڼ لري، کوم چې ورته ویې په اردو کې، دغه شکل دغه ته من ویي. داسې خواوک شی به و لکه دا نن سبا شات سوجي غوندې، خو هغه لکه د ونې کڼ، او مرغان تیار کباب شوي لکه دغه بټیران، مړازان، کراکان چې څوک ورته ویي، د دغه په شکل دا راتله. بیا دی ناشکري شو، نو که دا ډېره غوښه مو زړه را خراب کړه. موږ ته پیاز، ګندانه، اوږه، دال چې دا شیان یې موږ په دغه ګزاره نه کوو. بیا الله هغه ورته ویل ښه نو دغه ایلیا ته یا ریحا ته یا بیت المقدس ته لاړ شئ، دغه شی به خدای پاک درکړي. خو چې ورځئ د الله د نعمتو د شکر ادا کولو دپاره سجده د تعظیم سرونه ټیټ کړئ، په دروازو چې ورننوځئ او په خپلو ګناهو نه معافي غواړئ. دوی بیا د معافي په ځای باندې محمل الفاظ ویلې او سرونه یې نه ټیټول، په کوناټي ښویېده. بیا عذابونه خدای پاک په مسلط کړه، بیا یې خلاص کړه، هغه بیا ورته ذکر کېږي. وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، یاد کړئ هغه وخت چې سیوری ګرځولی موږ په تاسې باندې ورېځ په میدان تیح کې. وانزلنا علیکم المن والسلوى، او نازل کړي موږ په تاسې باندې ترنجبین او سلوا. او درته حکم وکړو خورئ من طیبات ما رزقناکم، د پاک هغه شي نه چې ما تاسې ته په رزق درکړی. وما ظلمونا، دغه خلکو ظلم په موږ نه ده کړی چې دا کفر او بدبختۍ غوره کړې، خو په خپل ځان یې ګناه په ځان ظلم ده، په بل چا باندې نه ده. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، دی و چې په خپل ځانو یې ظلم کوو. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، یاد کړئ هغه وخت چې ویلې موږ بني اسرائیلو ته په ژبه د موسی علیه السلام ننوځئ دغه کلي د اریحا ته. فکلوا منها حیث شئتم رغدا، خورئ د دغه میوه نه چې چیرې مو خوښوي. خو وادخلوا الباب سجدا، دغه ښار باندې دیوال راته او دروازې یې درلودې، په دا ګېټو چې ننوځئ سجده کوئ، او سجده مو وایي داسې دا سر ټیټول وو. وقولوا حطة، او یا ای خدای د موږ سوال دا ده چې د موږ ګناوې معاف کړې، وایي بخې. نو نغفر لکم، بخښنه وکړو تاسې لره خطایاکم، د ګناهونو د تاسې. وسنزید المحسنین، او ورزیات بکړو نیکانو ته اجر د دوی. فبدل الذين ظلموا قولا، بیا بدل کو هغه خلکو چې ظلم یې کړو په خپل ځان باندې، قول غیر الذي قیل لهم، غیر دی هغه قول نه چې دوی ته ویل شوي وو.
فانزلنا علی الذین ظلموا بیا موږ نازل کو په هغه خلکو باندې چې دوی ظلم کړو په خپل ځان باندې رجزن عذاب من السماء الی طرف د اسمان بما كانوا يفسقون په سبب دی هغه دوی چې دوی نافرمانی کوله هلته بیا اوبه ورکې شوې موسی علیه السلام ته دې شکایت وکړو د اوبو الله ورته ویل دغه تیږه په لکڼه ووایه تیږې څلور اړخه وو څلور کنجه تیږه وه مربع د هر اړخ درې ځای ووایه درې چینې ته راووتې 12 قوم وو د هر قوم خپله چینه معلومه بې اتفاقه ډېر وو هر څه شکې هغه لیارې کې هم ګډ نسله 12 لیارې خدای پاک ورته جوړې کړې چینې هم 12 ورته جوړې کړې